د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمري دعا کوم یا پروردګار مور دې نمري د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمري د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمري سوالونه قبلېږي نو زما سوال دې قبول شي سوالونه قبلېږي نو زما سوال دې قبول شي خدایا بس زما د زړه پورته نه خپل کوم خدایا بس زما د زړه د پاره مور دې نمري دعا کوم یا پروردګار الله پاک دې ډېر دې چکتن کا الله چې دې مسرخه وکړه د زړه خدای پاک وکړي الله یې ووړوي الله ډېر شتو چکتن کې خدایا خدای پاک دا ډېر نیکه وسره وکړي الله یې ډېر کې هر په لسیخه کې خدایا مسرخه وکړه د زړه خدای پاک وکړي امین چا چې مور کومه کړی دی هغوی ته هم دعاوې کوئ هغه ځای کوو زما کوچنی ورور چې دی دا هم بوټانو ته خوشحاله دی شاید دی په ژوند کې لومړی ځل چې بوټان خوښوي د خپل خپې بیخي نری دي یعنې زما د ګوتې مله لنګي لري که داسې وګورئ بیخي نری خپې دي خو بیا هم چې دی خوشحاله شي د دې لپاره موږ بوټان راوړم که نه په خوشحالۍ ورته تیار یما خوشحال یم بیا هم په خوشحالۍ ورته تیار یما خوشحال یم خپل سر قدرمنو لیدونکو هغه چا چې موږ سره کومکونه او مرستې کړي وو زموږ الله یې ډېر کړي الله دا ښه وسره وکړي امین مورې الله ټولو سره ښه وکړي امین امین ټولو سره ښه وکړي وروره قربانه الله مو ډېر کا امین الله مو مور یو بل شی چې پاتې دی د دوی جمفرې دي هغه به م ورکوو د مور دپاره هم یو څه موږ راوړي هغه موږ وروسته ورکوو اوس نه مور تا دپاره موږ څه راوړي دي خو خو جار شی به راوړي وي چار چې وي خدای ما باد کا خدای دا ښه در سره وکړي امین 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 خدای دا ښه در سره وکړي امین ما دا زړه چې دی که نه بچې داسې ژړه زړه مې شهید شوی وروسته کې وی جملې کې 2 وره پوره شوی یم 2 وره د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمري د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمري خیر ده مورې موږ د سرایو که نه ته ویلې خفه کېږي موږ د دغه بچیانو ته رغولي یو الله مو ډېر کا که هغه نشته موږ خو یو که نه مورې داسې د خدای ډېر کې امین مورې الله مو امین مورې قدرمنو لیدونکو تاسو چې کومې مرستې موږ سره کړې وي موږ تر مرکۍ راورسولې لومړی ورته نغدې پیسې سپارمه تاسو موږ سره ویډیو وګورئ چې دا موږ دوی ته وسپارم زر دا د 2 زره دا د 3 دا د 4 دا د 5 دا د 6 دا د 7 دا د 8 دا د 9 دا د 10 دا د 11 دا د 12 دا د 14 دا د 14 دا د 15 دا د 16 دا د 17 دا د 18 دا د 19 دا د 20 مور د 20,000 افغانۍ شوي خو جار الله ما باد کا دا د 20,000 دا ډېرې نیکۍ د سره وکړي الله پاک دا ډېرې نیکۍ د سره وکړي امین مورې الله مو ووړوه نوره به زه څه وایم زمانې چې تېر شوي دي الله ډېرې نیکۍ د سره وکړي نوره به زه څه وایم خدای مو ووړه هره پله مو سیخه شه بچې امین امین قدرمنو لیدونکو ستاسو کومک دغه د الحمدلله تر دغې مور ورسېدو خدای ښه وکړي 20,000 افغانۍ موږ ورته نغدې وسپارلې هغې تر څنګ چې ځینې وروڼو ویلي وو دوی دپاره موږ بوټان ورته اخیستي ځینې وروڼو ویلي چې دوی دپاره ګرم جمپر موږ ورته اخیستي هغې تر څنګ ځینې وروڼو غوښتنه کړې وه چې دوی دپاره کمپلې دغه شیان ورته واخلئ او هم کمپلې اخیستي هم توشکې ورته اخیستي هم بلختونه ورته اخیستي هغه شیان هم در باندې ګورو موږ سره اوسئ قدرمنو لیدونکو دوی دپاره چې موږ نور شیان راغوښتي دي 3 دانې برستنې 3 توشکې 3 بلختونه چې دا د مور غوښتنه وه چې دوی دغه شیان نه درلودل د ژمي دپاره ګرم دغه شیان موږ ته راوړي دي هغې تر څنګ چې موږ ورته راوړي میوه ده مالټې دي مڼه ده نور سبزیجات دي هر رقم تاسو ګورئ
بره د غوړي وریژې سوډا او دغسې ډبلي شول مالګه شول دغه شیان هم موږ ورته راوړي هغې تر څنګ چې موږ یو بل شی راوړی دا موږ مور دپاره راوړی چې مور باید ګرمه وي تر څو هغه پکې پټه شي دا ګرمه کمپله ده دا کمپل چې تاسو ګوره غټه کمپل ده دا مور ته موږ د څادر په ځای یا ټیکري په ځای راوړی تر څو په دغه ژمي کې ځان نه تاو کړي او ګرمه وي لکه څنګه چې ما تاو کړي ماشاءالله ډېره ګرمه ده انشاءالله مور به هېڅ پوه هم نه شي چې ژمی څنګه تېرېږي ځکه چې وسایل وي بیا ژمی څه سخت ده ژمی خو هغه چا لپاره سخت ده چې وسایل نه لري او کور کې لرګي نه لري کور کې بخاري نه لري لکه څنګه چې زما دغه کور ګوره چې همغسې ډېرانې په کور کې پروت ده دا دوی په ژمي کې سوځوي او بیا دوی نه استفاده کوي دا خپله هم یو ډول ناروغي پیدا کوي ځکه چې دا دود کوي او لوګی کوي کور کې هغه ماشومان ناروغه کوي هغې تر څنګ خدای نخواست دوی سینې خرابېږي او نور مشکلات را پیدا کېږي او هغه وروڼو چې همکاري کړې وه ځانګړې مننه ترې کومه چې تل موږ چې غږ پورته کړی تاسو له موږ سره همکاري کړې او موږ هم ډېر په ایماندارۍ سره تر دغو مستحقو خلکو رسولي کومه چې موږ تاسو سره غږ شریک کړی جار مور خو ګرانه مور وي مور د دواړو سترګو تور وي جار مور خو ګرانه مور وي مور د دواړو سترګو تور وي نو تا پورې مې تړلی ژوند زما خوږې مور کوي نو تا پورې مې څنګه یې خوشحاله شوي وته اوس خوشحاله څنګه نه یم نوره چې کومې مورې نوره د خدای دغه څه درته وګرځوه دا کسې ده امین مورې هغه چا ته دعا کوه چې کومکونه مرستې کړي دي مورې هغو سره خدای ښه وکړي هغو سره نیکۍ وکړي خدایه ټولو مسلمانو ته دعا کوه مسلمانو سره ښه وکړي چې تاسو سره چا ښه کړي وي موږ پر هغو سره خدای ډېرې نیکۍ وکړي امین امین ډېرې نیکۍ ورسره وکړي امین مورې نوره به زه څه ویم خوشحاله اوسې مورې چې وی جمعې کې دوه ورځې بوره شوې یم الله مو ووړوه الله دا غایه ووړوي ډېرې ویر کې هغو ته امین امین قدرمن لیدونکو بیا هم لنډ وایم چې دوی سره موږ 100,000 افغانۍ نغده مرسته وکړله او هغې تر څنګ مو مور ته ګرمه کمپل واخیستله هغې تر څنګ دغه ټولو ماشومانو دپاره موږ بوټونه جراب یې هغې تر څنګ ګرم جمفر یې دغه شیان مو ورته واخیستله هغې تر څنګ موږ ورته اوړه او دغه شیان تاسې چې ګورئ دا مو ټول ورته واخیستل بیا هم له هغه وروڼه ځانګړې مننه چې موږ سره یې تل کومکونه او مرستې کړي دي خپل فامیل نه خپل ځان نه اضافه کړي مور همدغسې هم دعا کوي داسې ګورئ همدغسې دعا کوي نو مور هغه دعاګانې کوي تاسو ټولو ته دعاګانې کوي موږ هم دعاګانې درته کوو امین مورې چې موږ غږ کړی تاسو باندې تاسې د خپل فامیل نه امین مورې امین مورې تاسې له خپل فامیل نه له خپل ځان نه یو څه اضافه کړي درته مو رالیږلي او دغه بېوزلو بیچارهو دپاره تاسو نه ځانګړې مننه کوم څه هم سفر سخته زندګي ده او سختې مزدورۍ دي او سخت حالات د سړی ډېر مصروفه وي بیا هم تاسو د بېوزلو سره همکاري کوئ الله دې تاسو سره همکاري وکړي امین مورې امین مورې خوشحاله اوسئ دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم قربان د شمع د مینې و زما خوږې مور کوي قربان د شمع د مینې و زما خوږې مور کوي دنیا کې چې ته نه وې و زما خوږې مور کوي نو داسې ژوند بسر کړم بلتا